لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی. رب العالمین دلوی طاقت او قدرت مالک دی او منگ تا اللہ فرمائی دا اللہ رسولم فرمائی او دا عقل تقاضام دا چی منگ پا ہر کار کے پال اعتمادو کو مسلمان بخامخا پا اللہ بروسہ کئی پا اللہ بے اعتماد کئی پا ہر کار کے او دا باقیدہ ساتو چی منگ پال اعتمادو کو اللہ بزمونگ ٹول کارونا سمائی او کپا اللہ میں اعتمادو نکا او بروسم پہ نکلا نو زمونگ ٹول کارونا بنیم گڑی دا خیر او دا شر مالک اللہ دے او زمونگ چس دی دا دے ٹولو قبضہ ٹول دا اللہ پا قبضہ و پا قدرت کی دی نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یہ سوک پا اللہ بروسہ و اعتمادو کہ اللہ والا کافی دی بلشی تر بیاجت نشتی. ان اللہ بالغ امرہی اللہ وی پا ما بروسہ و کا گوردہ چی دا کم کار ارادو کم خامخی سر ترسو مونگ چی دا یو کار ارادو کو نو کل آغا کار سر تاو نرسی دکا دا مونگ آغا طاقت نشتا کل املاس کار پریدی کل پیسی اخلاسیش کل اسباب برابر نشی اکار سرتاو نرسی نیمگڑی پادش کل سوکراشی زورور او دا آغا کار ندی منی کی اللہ باندی نا بیماری رازی نا سوکشتا چی لار کے رکاوٹ پیدا چی زورور چوی دا کار مکاو نا اللہ سر پیسی اخلاسی دی او نا اللہ سر دا اسبابو کمی دا او نا اسبابو تا محتاج دی. ان اللہ بالغ امرہی اللہ وی بے کم کار چی شورو کم سر تیرسو قد جعل اللہ لکل شین قدرہ وی دا ارشم یو خاص اندازہ مقرر کرده دا بعضی شی دا پارا یو اندازہ دا غی پوری ولا پورا کم دا بعضی دا پارا دا غی نوچتا دا بعضی دا غی نوچتا نو مسلمان دے با پا اللہ بروسہ کئی او دا با یقین ساتی چی پا اللہ میں اعتماد و بروسہ اکلا دا زما یو کار بنیم گڑی نپاتی کی گئی اللہ میں پورا کئی. دا دی یو سو مثالون در تخیم حضرت موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پا دربار کے لویشو او فرعون پا خپل زویوالے نیولے دے کہ دا زمان بچے دے دوے میں دے نو خلقو بیڑیر قدر کاو عزت بے کاو احترام بے کاو او چی دا بسم کول چا بغگ نکاو ولی کدتا سو آیو نو اسنا فرعون خپنش سزارا نکی جیل کے میں وانا چاہی نو دی با کلاو گردے دا چاور تغگ نشو کولے دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم نم بن اسرائیلو اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقبو یعنی دا یعقوب علیہ السلام اولادو کلچ یعقوب علیہ السلام سرد خپلو بچو مصر تلار دا یوسف علیہ السلام خوالا نو دے سرد خپلو بچو پا مصر کے دیرشو او دا بن اسرائیل دا غی اولاد دی دا زان لپا مصر کے اسے دل او دا فرعون چی کم قومیانو اغیت بے قبطیانوے اغیم پا مصر کے اسے دل خو اصلی باشندگان دا فرعون دا قومو دا مصر او دا بن اسرائیل دا بار راغل خلقو نو فرعون با دا دی بن اسرائیلو نا خدمتونا غشتل او دا ٹٹو صفایان او دا پٹو کر او دا لارو صفایان دا کارونا بے پہ کول سخت مشقتونا بے کول. موسیٰ علیہ السلام لوی شرورو لویگی لا بلوغ تا ندی رسیدلے تقریبا دغا وقت دا موسیٰ علیہ السلام عمر کم و بیش دیر شکالا دے یا سکال نیم کم یا سکال نیم دا پاسا دا مصر بازار کے لگیا دے چکر لگئی گرزی را گرزی دو کسان پا جگڑ دی
یو د موسی علیه السلام دا قوم والا دی، بنی اسرائیل والا، او بل د فرعون دا قوم والا دی. نو د فرعون دا قومي د موسی علیه السلام دی قومي نه څه بیګاره غشتل غواړي، دا کار وکړه شابه، ځکه خو د بیګاره عادت دا به یې ته کول. هغه ورته وایي چې دا ستا پڼ ډېر اوچت دی، دا زه نشم وړی، سره په جګړه دي د بني اسرائیل او د موسی علیه السلام د قوم دی سړي چې موسی علیه السلام ولید لږ ډاډه شو چې ټیک ده چې دا هلک خو د فرعون په کور کې اوسېږي، خو دا زمونږ قومي دی. ورته یې اواز وکړ وایي راشه د دې سړي نه مې خلاص کړه. چې موسی علیه السلام دې میند راورسېد، هغه د فرعون قومي ته وایي دا ظلم دی او زیاتې مه کوه، او دا دومره خټ غټ بیګار د دې هلک نه ماله دې نشي کولی. دواړه سره په جګړه شو. موسی علیه السلام یو سوک اوچت که، هغه د فرعون دی قومي لی ورکه، ادب یې ورته ښه. عقل بعضې وخت بنده غوسه شي نو چاله سپېړه ورکي یا چاله سوک ورکي، خو چې سوک یې ورکه نو فقضا علیه، بس هغه پرېوت مړ شو. سوک سمې وخوړ. اوس هم یو خطرناک غزار چې څوک چاله ورکي هلکه وي د موسی علیه السلام سوک دی، سړی پرېوت مړ شو، خواړو څوک ته خبر نه دی. یو دغه د موسی علیه السلام قومي خبر دی، بل په دې موقع څوک نشته چې هغې ته خبر شي، بل چا ته پته نه لګي. موسی علیه السلام هم پریشانه دی چې خدای دا سو شو، ما خو ده ته ادب ښه عقل مې ورته ښه چې دی به پی شي، خو زما سوک کې د هغه مرګ و، سړی مړ شو، دا به څه کوي. دې ګرد چې اوس فرعون خبر نشي. ولې که فرعون خبر شو نو هسې نه په ما بدګمانه نشي چې ما لوی کړې، ما وساتلې، او زما قومي دې مړ که او د خپل قومي مرسته دې وکړه. دې ګرځي ورو دربار ته هم دي چکر هم لګی چې لا څوک ته خبر نه دي. ورځ نیمه پس بیا هغه د ده قومي بل سړي سره نښتی دی، بل سره په جګړه دی، بل هم د فرعون قومي دی چې په جګړه دي. چې موسی علیه السلام یې ولید دی خو ډاډه و چې سړی خو مشته مرګر مشته، بل ورځ یې مراله یو وجلی دی. اواز یې وکړه راشه موسی، چې دې څنګه راغی؟ وی ولې؟ وی دا سړی په ما کار کوي، بیګار کوي، زه طاقت نه لرم. او دې هغه وی نه خامخا به کوي. موسی علیه السلام د خپل قومي ته غوسه شو چې بیخ دې وځه، بل ورځ یې را باندې سړی مړ کړه. داسې خو یې په خولې ورته غږ ونه کړه، خو بل ورځ هم تا ما سره په ما زیاتې وکړه، او نن نه بیا زیاتې غواړې. نو د خپل قومي له سپېړه ورکوله چې غلطي خو ټوله ستا ده، چې ته ښې نو هغه بل هم ګناهګار و، دې هم ګناهګار دی او ته پکې ښې. خو چې موسی علیه السلام ورته چې د خپل قومي نه یو سپېړه وباسي، پوه شو چې که څوک یې ماله راکړه خو نن ما وجلي، یو څوک باندې خو بل ورځ یو وجلی دی، او نن که یې ما ته سپېړه نه یې غټله خو ما زوړ قندار ته رسئ، بې غمه کوي مې. بس ورته غوسه شو، وی دا ته څه کوې موسی؟ وی پرون دې م سړی مړ که اوس ما وجنې. خبره راس فاش شو. د فرعون قومي م پوه شو، وی ښه وي ته په ځمکه کې ځان نه یو جبار او ظالم جوړول غواړې، خلک وجنې. خبره ورسېده د فرعون دربار ته چې بل اوس ښار کې کوم سړی مړ پروت و، هغه خو موسی علیه السلام وجلی دی. بس هغوی فورا میټینګ راوغوښته، ځکه فرعون خو مخکې خوب لیدی چې د بني اسرائیلو یو کس به راځي او زما نه به سلطنت اخلي. نو هغه چې دې ته وکتل چې دا هم د بني اسرائیلو هلک دی، او د ده دا ټول کارونه خو ناشنا دي، یو څوک سره سړی مري، دا هغسې چېرته نه. میټینګ یې راوغوښته او د موسی علیه السلام متعلق اوس مشوره کوي چې د هلک سره څوک و. یو د فرعون د دربار کس و چې د موسی علیه السلام خیرخوا، ده ته یې ویل ان الملأ دله چې د یأتمرون بک ستا متعلق مشورې کوي، لیقتلوک او یثبتوک، یا دې وجنې یا دې جیل کې چې پرېږدي دې نه، ځان وباسه. نو موسی علیه السلام فخرج خائفا یترقب، ده مصر نوت، ځان یې وویست، یک تنها لاړ، مصر یې پرېښو او ځي روان دی، پیاده مزلې کوي، پیاده مزلې کوي، د مدین علاقې ته ورسېد. مدین علاقې ته چې ورسېد ډېر زیات ستړی دی، پیاده مزلې کړي دي، وسره د اوبو انتظام نشته، بستره وسره نشته، دویمه جوړه وسره نشته، رومال سپوټې وسره نشته، هېڅ نشته، ځکه لاړ وتښتېد، ځان یې وویسته د مصر د علاقې نه. نو چې هلته لاړ نو د یو اونې لاندې سر کېښود. نو ګوره هغه زما مقصد دې ټکي کې دی. نو الله ته یې اواز وکړه، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
دا پا اللہ بروسا و اعتماد دے. اللہ زما اسم نشتا دے، نمی مورشتا دلتا و نمی پلارشتا، نمی تربورشتا و نمی طاقتشتا و نمی قومشتا، پردی وطن دے نا بسترشتا چی دا پسم لم نبالغشتا او نمی دویم جوڑشتا. خدا استا چی کم خیر دے او تی نازلین و زستاغ خیر تا محتاجم، اللہ زما مددو کن. گورا پا اللہ بروسا شو، من یتوکل علی اللہ فهو حسبو. اللہ وی پا ما بروساو کا بزد لکاپیم دا دنیا طاقتون پریدا و ما تا رجوع کا. نن منگ اللہ پریخی دا و مادیاتو تم رجوع کرده. نو اللہ وی چی مادیاتو تا دی رجوع کرم دا دغی بے. نا مادیات منگ سر تا نشو رسول ہے و نا منگ سر تا رسول شی او نا منگ لفیدہ را کولی شی. ظاہری فیدہ بای خود از اللہ فیدہ بنی، ٹینشن بای، تکلیف بای، مصیبت بای، مال او دولت بای، دا تربور غم بای، دا گاونڈی جگڑی بای، مقدمه بای، اسخام رزونو اسپتالون بای، او پا ذہن ببوجی دا شپی با پا گولو دکیگی. واللہ باندے بروسہ نشتا. ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبو. نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دل دا پا اللہ بروسہ کئی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدا چی تسمر خیر نازل ہے، اللہ استا دے خیر تا دا محتاجم زما مددو کا. نو گورو صلی اللہ سنگ مدد کئی. دغلتے او کوی دی دا مدین دی علاقہ کی غٹ کوی دی خلق براتلل او خپل ساروی بے پاگا کوی سیرابون او با بے رستے او لوی حوض واغیتا بے برقے چولے او ساروی براتلل پاگا حوض کی بے خلق و ساروی بکون. نو خلق رازی و برقے و برا و باسی، چاو خان و چاگڑے و چیلے روستی دی او سوک و برا و باسی و سوک ساروی راولی اگڑ چیلے و خان سیرابی. خو چې کله هغه اوبې راووستې او خپل څاروي سیراب کړل نو یو غټه تیږه یې راواغېشته او هغه یې د هغه کوي د پاسه کېښودله. قرآن شریف کې الله فرمایي ومن دونهم امرتین تذودان، وایي د دې کوي غاړه سره یو دوه جینکې ولاړې دي او هغوی سره ګډې چیلې دي. هغه ګډې چیلې منکۍ نه یې راپرېږدي دې حوض ته. ولې دا پیغمبر لوڼه دي او دې حوض کې سړي دي. هغوی دا نه خوښوي چې موږ د سړو سره یو ځای شو او د سړو سره د یو ځای خپل څاروي سیراب کړو او سړو هم غصه ورله چې تاسو د ځان نه مشرانې جوړې کړي دي او دونه حیا کوئ ځان له راوباسئ. اوبه تیږه یې کېښوده په کوي او سړي لاړل. موسی علیه السلام هغه جینکو ته ور وړاندې شو. ما خطبه کومه، تاسو څه ته دلته کې ولاړئ؟ هغوی ورته ویل لا نسقي حتی یصدر الرعاء، وایي موږ د شپونکیانو سره په ګډه څاروي نه سیرابو، موږ خو د پیغمبر لوڼه یو. نو چې دوی تر څو نیتلې نو موږ خپل څاروي نه راولو دې حوض له چې دا خلک لاړ شي دا سړي نو بیا به موږ راځو او موږ به دا خپلې ګډې چیلې سیرابو. موسی علیه السلام مې ډېره ښه ده، هغه تیږې اوچته کړه. دکې خو پیغمبري طاقت دی، پیغمبر له خدای لوی طاقت ورکړي. او هغه بورقه چې لسو پنځو کسانو به راښکله، داسې زموږ دا بورقې به نه وې، د څاروي د څرمنې نه به یې بورقه جوړه کړې وه. ما په افغانستان کې په خپله لیدلي دي. غټ کوي 80 ګزه او 80 ګزه او 100 ګزه لاندې غټ کوي او په هغې باندې غټه بورقه او هغه 4 کسه 5 کسه 6 کسه ګرګړې یې پې لګولي چرخ او څوک یې راکاږي او څوک د لاندې نه زور ورکوي بورقه راوباسي او چې ویړی د هغې نه بله اوبه جوړېږي. نو حضرت موسی علیه السلام یوازې هغه بورقې ته ونښته، هغه تیږه هم غټه اوچته کړه او بورقه یې راوویسته او هغه حوض کې یې واچوله. جینکو ته وي دا خپلې ګډې چیلې هم سیراب. دی لاړې او دی بیا د اونې لاندې سملاس او سر ته بالغ په ځای خپل لاس راتاو کړ او بیا هغه سوال کوي ربي ای رب زما. ربي دی اصل کې دا رب ډېر د مینې لفظ دی چې څوک یې ادا کوي. هر پیغمبر چې کله مشکلاتو کې گیر دی د الله نه سوال په رب کړی دی. کله چې مشکلاتو کې گیر دی حضرت زکریا علیہ السلام سوال کی رب هب لی من لدنک ذریتا طیبتا انک سمیع الدعاء. رب اے زما رب مال بچے راکی. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. دارنگی حضرت نوح علیہ السلام چې د قوم نه تمشتنگ شو او قوم ته خیره کی نو پر رب سره الله ته آواز کړ. دارنگی بی بی مریم چې دا بی بی آسیا چې فرعون راونیوله او په لاسو خپو یې وله میخونه ټکوال. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله
ونجني من القوم الظالمین. نو ای زما ربه په دې الله ډېر خوشات خوشحالېږي. یو حدیث درته ووایم چې زړه مو پرې خوشحاله شي. نبی علیه السلام فرمایي یو انسان ګناه وکړي نو دی په ستومانه دی وایي الله ما وبخه دا ګناه مې کړې ده ما معاف کړه. نو دی 2-3 ورځې پس بیا هغه ګناه وکړي نو بیا الله ته سوال وکړي یا الله دا ګناه مې وکړه ما ته دا ګناه وبخه او معاف مې کړه. نو الله معاف کړي نو بیا دا ګناه وکړي نو چې بیا وکړي بیا الله ته سوال کوي ای زما ربه ما معاف کړه دا ګناه راته وبخه نو الله وبخي. نو بیا دا ګناه وکړي دی ارذل وایي نه به کوم بیا وکړي نو بیا وی ای زما رب اغفر لی ذنبی الله زما دا ګناه ماته وبخه. نو الله خپلو فرشتو ته وایي اعلم عبدي ان له ربا لا یغفر الذنب الا هو. وی زما د دې بنده دا خیال دی چې زما نه بغیر بل رب نشته او دیم خیال دی چې ګناه زه بخم بل څوک یې نه بخي. نو زما د دې بنده په ما دا یقین دی چې زه د رب یم او زه ګناه بخلو والم او بل څوک یې نه بخي بغیر زمانه. نو چې دی په ما دا د ربوبیت ګمان کوي او د ګناه د بخونکي ګمان کوي نو زه دا ګناهونه مې ورته وبخل په مخه دی ښه. په دې رب لفظ الله ډېر خوشحالېږي. نو حضرت او رب معنا څه ده؟ دا رب اصل کې مصدر دی دا د مربي په معنا سره دی. تربیت مونږ پښتو کې معنا کوو پالونکې او تربیت کوونکې. دا یوازې دا پالل د دې یو خاص لفظ دی دې پورې به دا رب لفظ نه مختص کې. تربیت هر سیس په قلاره کمال ته رسول دی ته تربیت وای او چې څوک یو شی په قلاره تدریجا یو کمال ته رسوي د ته رب وای. لکه یو بوټی دی او ته دانه وکرې او د هغې نه تیغه زرغونه شي او کله یې خاختراشي کوي کله ورته سر اچوي او کله ورته دارو اچوي کله ورته اوبه اچوي او کله نگهباني یې کوي او دا بوټی کمال ته ورسي. نو دا زمیدار مجازي رب دی. رب الفلق قرآن شریف کې الله وی د سبا رب. نو سبا خو ډوډۍ نه خوري چې الله یې پالي او نو بس کې چې الله وله اوبه ورکوي. لکه دا مطلب چې په دې مشرقي جانب کې یو چون دی د سبا د رڼا راښکاره شي د تیارې په دې منځ کې ورو ورو زیاتېږي دا د نور مقدمه ردې پسې نور راځي ورو ورو زیاتېږي او بیا چې نور راوخیږي نو پوره رڼا راشي. نو دې ته د فلق د سبا رب وایي چې دا سبا یې د یو نري چون دی نه راوویسته او دی ورو ورو روخانه کو تر دې حده پورې چې پوره روښانتیا راغله. نو رب وی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسی علیه السلام الله ته زاري وکړه اجینکۍ لاړی هغه د شعیب علیه السلام لوڼه او حضرت شعیب علیه السلام بوډا سپینګیري په کټ کې پروت دی. وی بچو ناوخته مو کړې وی بابا یو ناشنا لکه مو لیده او مسافر معلومیږي ټوله قصه یې ورته وکړه. موږ له اوبه راوویستې او زمونږ ګړې چیلی سیراب کړې او بابا ډېر زیات قوي او طاقتمند دی خو بابا مسافر داسې معلومیږي چې نه جامې شته په یو زړه جوړه کې دی او نه ټوپی شته سرتور سر دی او نه ورسره څه بستره شته او نه ورسره څادر شته. بابا څوک مسافر معلومیږي او بې څوکه بې کسه معلومیږي. څنګه وکړو؟ ډېر ښه هلک دی او ډېر صالح هلک دی ځکه چې وی موسی علیه السلام د اوبه رایستې او د دې دا ګډه چیلی سیرابولې نو دې جینکو ته یې نه کتل